مناظرو نه ځان ساتي. هغه د قادیانی خلاف مناظره کې منکر حدیث خلاف پیغمبر علیه السلام د ختم نبوت نه سړی منکر دي نو وکوسه مناظره او د شنو وته د دنیا را ولا چې دوه یو مناظره وو. په دې هندستان کې د انګريزانو سره مولانا رحمت الله کیرانوی رحمه الله مناظره کړې و، ډېر ناشنا او تاریخي مناظره و. دا اوس چې دا سړی ډاکټر ذاکر نایک د ټولې دنیا مخې ته لګیا د عیسایانو د یهودو د هندوانو سره مناظره کوي، چیلنجونه ورکوي راشي ما سره مناظره وکړي. د استاد احمد دیدات رحمه الله یو می سره او مطالعه وکړه د عیسایت خلاف او د يهودیت خلاف او بیا داسې مناظرې د عیسایانو يهودو سره کړې دي چې تاریخي جوړ کړي. تاریخ داسې خلک پیدا کړي، داسې رجال پیدا کړي چې په دې میدانونو کې ولوبي. زه حیران شم زم کو د ذاکر نایک رضی الله عمر ورکی کې دا نو کنه او مسلمانانو کې دې پای سړی بل نشته چې هغه د کافرانو سره مناظرې وکړي او دغه کتابونو خبري او په تقابل ادیان باندې دغه گرفتی لګ څنګه چې داغه ده او څنګه مضبوطه حافظه الله غل ور کړی دا دغه مثال په مسلمانانو کې بل نشته. اوس موږ افسوس دا نه چې اوبه چرته په لیدین کې ما خو نه لیدل یا به چرته امین په زور وای او چې ټای باچي او پتلون باچي پاکستان کې غنوسی په خبر پختونخوا کې نه بار دنیا کې وسی. نو زمونږ مليانو په هغه سم کوتا کراغسته څو کوئی دا انګريزانو ایجنټ ته او څو کوئی دا مستشرق دی څو کوئی دا پتلون چي څو کوئی ټای لګي. دا الله بندگانو دا په انسان کې ننن می خوبیان یو پکې خامي موږ دا یو خامي په نظر راځي او ننن می خوبیان په نظر نه راځي. لکه الله بنده ننن می خوبیان خو لګي وګوره کنه دغه څومره خوبیان یې څومره خصيفات دي بده کی چې دا یو د باندې نظر دی په خامي باندې خوبیان ته په نظر نه راځي. خبره مطلب مې دا او چې نبی صلی الله علیه وسلم علم د دې لپاره محاصله وا چې تب علماء باندې ځان غټ حساب کی او د خلکو سره مناظره او مکالمه او مجادله وکي او د خلکو توجه ځان تر وګرځي کدا نیت دیونه نبی رسول الله الله به سره د علم ورته داخل کی. الله دې موږ تاسو وساتي. محمد ابراهيم محمدي